ننګرهار کې سوداګر د پخوا په پرتله له ګاونډیو سره سوداګریزه چارې بولي، خو ایران سره د اسلامي امارت وروستۍ ترینګلتیا ته په اشاره د ګاونډیو سره د کړکېچنو حالات پر مهال د سوداګریزو توکو په لیک درالېږد کې ستونزو راولاړېدو ته اندېښنه لري. دغه سوداګر له اسلامي امارت او ګاونډیو هیوادونو غواړي چې سوداګري دې له سیاسته جلا کړي او په دغه حالاتو کې دې د ټولو هغو چارو مخه ونیسي چې له امله یې سوداګریزه چارې ټکنۍ کیږي. سوداګري په لاره کې چې باید خنډونه پیدا نشي او سوداګرو مالونه باید چې زر تضرر ورسیږي او ځنډ کې د سوداګرو ته ملت ته زیان دی او امپسایا سره باید چې موږ ښې اړیکې ولرو. الحال موږ کوم ستونزه نه لرو. که چیرې مثلا د لکه اوس چې دا یو ستونزه د ایران سره پیدا شوی دی، مثلا که داسې په سرحداتو کې ستونزې پیدا کېږي د ګاونډیانو له خوا نه، نو واقعا دا د افغانستان د سکتور خصوصي ته صدمه واردوي. موږ خواهش او هیله کوو د دواړو خوا ګاونډیانو نه چې البته دغه تجارت د سیاست نه دی جدا کړي. بلخوا داسې ګونګوسي و چې ګواکې له ایران سره د اسلام کلا لار تړل شوې ده، خو د اسلام کلا ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي له ایران سره لاره پرانیسته ده او د سفر او سوداګریزه چارې پرته له کوم ځنډ او خنډ څخه روانې دي. په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او په دغه ولایت کې د ایران جنرال کونسل د ایران او افغانستان ترمنځ د ښو اقتصادي اړیکو د ډاډ سربیره د دواړو هیوادونو د استازو په توګه د ګاونډیو سره د ښو اړیکو ساتلو خبره کوي. زمونږ دوه ګاونډي او ستراتیژیک هیوادونه چې هغه ایران او پاکستان دی چې دوی د بحر سره لارې لري او د بحر سره هغه بندرونه چې دي دا د نړیوال تجارت دپاره یو مهم مرکزونه دي چې د ټولې دنیا نه اموال هلته راځي او د هغې ځای نه ټولې دنیا ته ځي. نو موږ دپاره اړینه ده چې موږ د دغه دوو ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکې باید زموږ ډېرې قوي او ژورې واوسي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د ګاونډیو هیوادونو سره او په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان سره ښې اقتصادي اړیکې خورا مهمې بولي او په اسلامي امارت د دغه دواړو هیوادونو سره د ښو اقتصادي اړیکو په ټینګولو ټینګار کوي. اسلامي امارت تل ګاونډیانو سره په ښو اړیکو باندې ټینګار کړی او د اسلامي امارت پالیسي هم همدا ده چې د ګاونډیانو سره د سیمې هیوادونو سره ښې او مثبتې اړیکې ولري ترڅو پورې زموږ هیواد اقتصادی رشد وکړي. تلاش میکنم که تجارت رونق بیشتری بگیره، هر چقدر تجارت بین دو کشور بیشتر صورت بگیره نفعش رو در نتیجه عام مردم منطقه خواهند. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې هم د افغانستان یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له حاکم نظامونو سره د ترینګلو حالاتو پر مهال له سوداګریزې برخې څخه د فشار راوړلو د وسیلې په توګه ګټه پورته کړې او سوداګریزه چارې یې ټکنۍ کړي. خو اوس افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو سره مناسب اقتصادي اړیکې لري چې تر یوه بریده یې په بازار کې د لومړنیو توکو د کمي او بیو د لوړوالي مخه نیولې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.